اشرف غني او ورسره مل پلاوي ته یې عربي مشرانو ولې د سرو زرو ساعتونه ورکړي وو او اشرف غني یاد ساعتونو سره څه وکړ هیواد ته د غني ژمنتیا له همدې معلومه کړئ. هیله دا ویډیو تر پایه وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. څو کلونه مخکې ولسمشر غني عربي هیوادونو ته په سفر لاړ چې په یاد سفر کې د ولسمشر په شمول د ارګ 20 تنه لوړ رتبه چارواکي هم شامل وو. په یاد سفر کې د عربي هیوادونو مشرانو د ولسمشر غني په شمول ټول هیات ته د سرو زرو ساعتونه په ډالۍ کې ورکړي وو. کله چې د جمعې په ورځ له یاد سفر نه بیرته خپل هیواد ته راوګرځېد او له معمول سره سم د شنبې په ورځ د مجلس لپاره ووت، ګوري چې د ټولو په لاسونو پورې همدا ساعتونه تړل شوي. په دې وخت کې جنرال اختر محمد ابراهیمي د پی پی اس مشر و. ولسمشر ورته غږ کوي چې تا ته د دې ساعتونو قیمتونه معلوم دي؟ ابراهیمي چې وار له مخې د ساعتونو بیلونه همالته ترلاسه کړي وو ولسمشر ته وایي ستا ساعت د 10,000 امریکایي ډالرو دی. زما او د تشریفاتو د رئیس په شمول د ځینو نورو مشرانو د ساعتونو قیمت او ارزښت تر 25,000 ډالرو دی او د باقي ټیټ رتبهو اشخاصو ته ورکړل شوي ساعتونه هر یو 15,000 ډالرو قیمتونه لري. وایي ولسمشر یو دم خپل ساعت له لاس څخه خلاص کړ او هغه نور 20 تنه یې هم راوغوښتل. سم له مخې ساعتونه ترې واخیستل او افغانستان بانک ته یې تسلیم کړل. بیا یې ټولو ته مخ ور واړو چې خفه نشئ، موږ او تاسې د یو فقیر هیواد اوسیدونکي یو او دا ډیره لویه سرمایه ده. پرېږدئ چې د هیواد خزانه پرې غني او خوندي شي. نو اوس تاسې ووایئ داسې یو ولسمشر چې د ژوند ډیره برخه یې خوړلې نه د عیش او عشرت شوقي دی او نه د شرابو، نو څنګه به د ژوند په وروستیو جنت ځان ته دوزخ ګرځوي؟ لیکنه ګلالۍ روفي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.